أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 214 شروع کو او په نن درس کې به ان شاء الله آیات نمبر 144 او همدارنګه آیات نمبر 145 او آیات نمبر 146 او آیات نمبر 147 ترجمه او تفسیر وکړو او ورسره 148 هم. اول برا شو آیات نمبر 144 ته وما محمد او نه ده محمد صلی الله علیه وسلم مگر الا رسول مگر د الله یو رسول له قد خلت من قبله په تحقیق سره تیر شوي دي د نبی علیه السلام نه پخوا مخکې الرسل نور ډېر رسولان. افإن مات آیا نو که مړ شي محمد صلی الله علیه وسلم او قتل یا شهید کړی شي انقلبتم نو تاسو به بیرته ګرځوئ تاسو به واپس کیږئ علی اعقابکم په خپلو پوندو باندې ومن ینقلب او هر هغه کس چې واپس وګرځېده علی عقبیه په خپلو پوندو باندې فلن یضر الله شیئا هغه هیڅ ضرر الله ته نه رسوي وسیجزي الله او ډېر زر ده چې بدله به ورکړي الله الشاکرین چاته شکر کوونکو ته. وما کان او نشته لنفس د یو نفس دپاره ان تموته چې هغه شی شي مړ شي الا باذن الله مگر د الله په حکم سره کتابا مؤجله او دا مرګ چې دی یو مقرر وخت دی لیکل شوی دی او مقرر وخت دی. ومن یرید او هر هغه څوک چې غواړي ثواب الدنیا د دنیا ثواب نؤته منها نو موږ به ورکوو دته د دنیا نه هغه دنیاوي بدله. ومن یرید او هر هغه کس چې غواړي ثواب الاخره په خپل عمل سره د دنیا آخرت ثواب نؤته منها نو موږ به ورکو دته هغه اخروي ثواب. وسنجزي الشاکرین او ډېر زر دی چې موږ به جزا ورکو چاته شکر کوونکو ته. وکأی من نبي او ډېر د انبیاو ځینې وو قاتله چې دوی په مرسته د الله به څه وو جنګېدل یعنی دوی جنګېدلي وو معه او دوی سره به وو ربیونه هغه رباني سړي کثیر ډېر زیات. رباني دغه ترجمه زه بیا تاسو ته کوم چې دا چاته یایي. فما وهنو نو هیڅ کله به دوی نه ستړي کېدل لما اصابهم په هغه څه چې دوی ته به رسېدل فی سبیل الله د الله په لارې کې. وما ضعفو او نه به دوی ضعیفه کېدل وما استکانو نو به دوی سر ټیټوله. والله او الله چې د یحب الصابرین محبت کوي چا سره صبر کوونکو سره. وما کان قولهم او نو وینا قول د دوی الا مگر څه به وي ان قالو چې دوی به وي ربنا اغفر لنا ای رب زموږ ته مغفرت وکړي ذنوبنا زموږ د ګناهونو و اسرافنا او ای رب زموږ څه وکړي کمونه څه تیری شوي وي په مونږ فی امرنا مونږ په کار کې نو هغه نه مونږ ته معافي وکړي. وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمونه زمو وانصرنا علی القوم الكافرین او زمو مدد وکي په چا باندې په هغه کافر قوم باندې. فآتاهم الله نو ورکړه دوی ته الله ثواب الدنیا د دنیا ثواب وحسن ثواب الاخره او خپل ثواب د آخرت. والله يحب المحسنین او الله چې د محبت کوي چا سره محسنین سره.
نن سبق د پروني سبق سره تعلق او ربط یې څه دی معلوم او واضح دی پرون هم د غزوه احد بیان و او نن بیا د غزوه احد بیان دی خو پرون د غزوه احد د جنگ کې چې کوم کارونه شوي وو بعضې تفصیل وشه نن به بعضې نوره کېږي کله چې غزوه احد کې چې بیګا ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې مسلمانانو باندې لږه داسې شکست راغله شهیدان پکې پیدا شول خپله یې پیغمبر علیه السلام پکې زخمی شه هغه 50 کې بعضې کسان باره نارکوش شول نو لږه افراتفري جوړه شوه ګډوډي جوړه شوه او دغه کې دا اوازه شوه چې نعوذ بالله نبي علیه السلام څه شه مړ شه شهید شه نو دا خبرې اورېدو سره صحابه سس شول همت کم شو هغه جذبه کم شوه او ډېر خفه شول حتی چې تورې وغورځولې چې اوس نوره موږ چا پاره جنګ وکړو نو الله پاک ورته وویل چې نبی علیه السلام خو چې دی دا خو نه دی مګر پیغمبر تاسې ده سره دومره محبت ما ساتوئ چې لکه نصاراو چې خپل عیسی علیه السلام سره دومره محبت یې شروع کړه چې حتی اوس عبادت کوي نبی علیه السلام که ژوندی وي او که مړ وي تاسو ته دین راوړه تاسو به دغه دین نه څه کوئ عمل کوئ لکه څنګه چې آخر واخې بیا نبی علیه السلام په مدینې منورې کې مړ شه صحابه ډېر خفه وو نو ابوبکر رضی الله عنه ډېر ثابت قدمه سړی و هغه اعلان وکړه چې نبی علیه السلام مړ شه قرآن او دین د الله دین دا څه دي ژوندي دي موږ د نبی علیه السلام عبادت نه کوله موږ د چا عبادت کوله د الله او الله شته دی نو بیا صحابهو کې لږه روحیه څه شوه پیدا شوه نو نن هم الله پاک همدا خبره کوي صحابهو ته که نبی علیه السلام مړ شي نو تاسو به بیا دین پرېږدوئ نه نبی علیه السلام خو موږ پیغمبر دی موږ ته دین راوړه اوس به موږ په دغه دین باندې عمل کوو د دغه دین خدمت به کوو خو پوه شوې که نه په دې نکتې باندې وما محمد او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر څه دا رسول دی پیغمبر دی قد خلت په تحقیق سره تیر شوي دي من قبله د نبی علیه السلام نه مخکې ما قبل الرسلو ډېر رسولان راغلي دي مړه شوي دي خلکو بیا داسې نه دي کړي چې باسې موږ رسول مړ شه نو موږ به هم دا دین باندې عمل نه کوو نه رسول کال د دین راوړل باقي ته به د الله عبادت کوې د رسول عبادت به نه کوې لکه نصاراو چې د عیسی علیه السلام عبادت شروع کا یهودو د عزیر علیه السلام عبادت شروع کا موږ به داسې نه کوو افئن ماتا که چېرته مړ شي نبي علیه السلام او قتله یا شهید کړی شي انقلبتم نو تاسې به ګرځوئ علی اعقابکم په خپلو پوندو باندې که نبی علیه السلام مړ شي نو تاسو به په خپلو پوندو ګرځوئ څه مطلب یعنی واپس به اوړئ جنګ نه او واپس به ځئ کورو ته نه دا کار به نه کوئ ومن ینقلب او څوک چې واپس وګرځېده علی عقبیه په خپلو پوندو باندې واپس چې سړی که تاسې ودرېږئ چې واپس تاویږي که نه دا پوندو باندې تاویږي نو ځکه د الله پاک پوندې یادې کړي فلن یضر الله شیئا هیڅ ضرر نه رسیږي الله ته که تاسې جنګ وکوئ که وی نه کوئ الله ته هیڅ ضرر نه رسیږي الله موږ ته نه دی محتاجه ولا چې مسلمانان دا د جومات خدمت ونه کړي یا د مثال خبره قرآن خدمت ونه کړي یا د ملایان مړه شي یا د مدرسې ختم شي نو الله ته به نعوذ بالله څه نقصان ورسیږي نه الله چې د موږ ته هیڅ ضرورت نه لري که ته د دین خدمت کوې او که نه کوې الله تا ته نه الله ته تا فایده رسیږي نه نقصان رسیږي خو که خدمت یې وکړې تا ته به انعام میلاو شي جنت به دیر کړي او که وی نه کړې ځان به خراب کړي نو الله پاک هم صحابهو ته یایي خو ما او تا ته هم پکې تعلیم دی ما او تا ته هم دا خبره ده که تاسې جنګ نه وتښتوئ که تاسې د اسلام خدمت ونه کړه فلن یضر الله هیڅ ضرر به ونه رسیږي الله ته شیئا یسیز وسيجزي الله او ډیر زر د چې بدلا به ورکړي الله الشاکرین هغه شکر ګزارو ته
څوک چې شکر وباسي الله په دین او دنیا کې فایدې ورکوي بدلې به ورکوي وما كان لنفس دلته الله پاک اوس بیا صحابه ته ډاډګیرنه ورکوي او ما ته هم پکې ده د قرآن داسې نه دی چې بس صحابه ته نازل شوی دی او ما ته نه دی نازل شوی نه موږ دا ټولې دنیا ته نازل شوی دی ډاډګیرنه داسې ورکوي چې مرګ نه مه ډارېږئ ته چې کله پیدا کېدې تا مور په خېټه کې تا ته لیکل شوي دي او تا ته د مرګ نیټه مقرر شوې ده چې پلانکی به 80 کاله عمر به وي او په پلانکی بیماری به مړ کېږي یا به ګاډی به جنګېږي یا به بام نارغورځي یا به څوک په تمانچې ولي وغیره نو 80 کاله چې تا نه وي پوره شوي که نه خدای دې وکړي چې جاز هم درسره روغورځي ته به نه مړ کېږي خدای دې وکړي څوک د 50 ډز هم ولي ته به نه مړ کېږي خو چې 80 کاله دې پوره شول بیا د دنیا ټول ډاکټران هم د ترجمه کم تا نشي بچ کولی نو الله پاک دا خبره کوي وما كان لنفس او نشته هیڅ نفس لرا ان تموت چې مړ شي تا 80 کاله ده ته په 30 کلنۍ کې نشي مړ کېدای ځکه چې الله تا ته 80 کاله لیکلي الا باذن الله مگر په حکم د الله سره به مړ کېږي کتابا چې لیکل شوی دی دا مرګ مؤجلا په یو مقرر وخت کې نه وړاندې کېږي نه وروسته کېږي 80 کاله د عمر دی 80 کالو ته نشي رسېدای حتی 80 کالونه ته یو سیکنډ هم نشي اوړېدی ومن یرید اوس الله پاک بله خبره کوي که څوک غواړي چې زه به د اسلام خدمت کوم دې لپاره چې دنیا کې راته لږې پیسې میلاو شي یا خلک راته وایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی الله ورته همدغې دنیا کې ډېر کړي خو هغې دنیا کې دې بیا حصه نشته که څوک غواړي چې زه مثال خبره دنیا کې پیسې وګټم الله به ډېر کړي خو تا سره د آخرت غم نشته آخرت کې بیا حصه نشته الله دا خبره کوي ومن یرید ثواب الدنیا او څوک چې غواړي په خپل عمل سره بدل د دنیا یعنی د ثواب د دې دنیا نؤتیه منها نو ور به کړو موږ هغه ته له همدغې دنیاوي بدل نه څه چې غواړي دنیا کې به ډېر کړي الله او داسې ډېر هر چا سه الله کړي دي ومن یرید ثواب الاخره او څوک چې په خپل عمل سره ثواب د آخرت غواړي نؤتیه منها هغه ته یې موږ ورکوو خو نه چې ته المونځ کوې خلکو پاره مه کوه الله پاره وکړه هم به دنیا کې ښه شي او هم به آخرت کې ښه شي او که خلکو پاره کوې صرف به دنیا کې ښه شي خو آخرت کې به ښه نشي اوس کسه مخکې الله څه یایي وسنجزي الشاکرین او ډېر زر ده چې موږ بدله ورکړو شاکرانو ته شکر کوونکو ته وکأی من نبی او ډېر له انبیاو ځینې وو ډېر د پیغمبرانو څخه وو قاتله چې دوی به په مرسته د الله جنګېدلي وو معه چې وو به دوی سره ربیونه رباني سړي یعنې د الله والا خلک به دوی سره وو کثیر ډېر زیات فما وهنو چې هیڅ کله به دوی نه سستېدل لما اصابهم لسبب د هغه تکلیفه چې رسېدلی به وه دوی ته فی سبیل الله په لاره د الله کې وما ضعفو او نه به ضعیفان کېدل په جنګ کې وما استکانو او نه به سر ټیټوله دوی دښمن ته والله او الله چې دی یحب الصابرین محبت کوي خوښوي صبر کوونکي طالب دنیا کې په اسلام کې ډېر تکلیفونه ارسي اسلام داسې څه آسان هم نه دی چې ته یایې چې بس وروره ګوله غویړې او زیړې دې خورم بې نه مشکلات به ارسي خفګان تکلیف توان دغو باندې به صبر کوې خپل کله کور به پکې پرېږدې لکه صحابه وو نو ته به صبر کوې هغې دنیا کې به دې بیا مزې وي داسې کورونه به دیر کړي داسې بنګلې به دیر کړي داسې حورې به دیر کړي داسې میوې خوراکونه به دیر کړي چې حیران به پاتې وي وما کان قولهم او دلته الله پاک موږ ته د پخوانیو امتونو یو څو خبرې کوي تعلیما چې مخکې خلکو به کوم کار کوله هغوی به یو کار دا کوله چې کله به جنګ ته تلل اول به یې وي چې یا الله مونږ ډېر ګناهونه شوي موږ ته معافي وکړي
یو دویم کار به څه کوله یا الله چې دا جهاد ته چې موږ څو دغې مونه کوم کوتاهیانې کېږي ته راته معافي وکړې دریم یا الله زموږ خپې مضبوطې کړې یعنې جنګ نه ونه تښتو او یا الله څلورم په دې کفارو مو څه کې غالبه کړې نو دغه کې موږ تاسو ته دغه څومره ښکلې څلور دعاګانې دي یو ډېر ښکلی تعلیم یې پکې راکړه چې ته څومره نیک عمل کوې که حج وي که جهاد وي که هر یو نیک عمل وي اخنې به تو تکبر نه کوې چې زه خو والا تهجد کومې زه خو والا روژې نیسمې زه دا کوم نه ته که هر یو نیک عمل کوې الله نه به مدد غواړې یا الله ګناهګار یمې که زه څومره تهجد وکړمې تا فضل را سره نه وي جنت ته نشم تللی ډېر لوی لوی خلک دي ټول عمر په تهجد په روژو کې تیر کړی دی خو تکبر پکې وه آخري عمر کې وروره ګوله کافر د دنیا نه تللی دی وما كان قولهم او نو قول به دوی الا مگر دا ان قالو چې دوی به وي ربنا اغفر لنا ای رب زموږ ته مغفرت وکړې ذنوبنا زموږ ګناهونو یو و اسرافنا او هغه شیز چې مونږ تیری شوی دی فی امرنا په خپل د کار کې دوه وثبت اقدامنا او موږ قدمونه مضبوط کړي درې وانصرنا علی القوم الکافرین او زموږ مدد وکړي په قوم کافر باندې فآتاهم الله بس الله به ورکړه دوی ته ثواب الدنیا هم د دنیا بدلې به ورکړي وحسن ثواب الاخره او ښکلې بدلې د آخرت صحابه و صبر وکړه په روایاتو کې ارسي چې د مسجد نبوي نه د مدینې منورې کې دا سرو زرونه ډک وه دا روم یې فتح کړه دا نیمه دنیا یې فتح